الحمدلله زمونږ د اوسني نظام اتل قهرمانانو طالبان ورونو نن د ایران فاشیست حکومت ته غاښمتونکی جواب ورکړی او یو دانه پوسته یې نیولې. تل دې وي ژوندي دې وي داسې اتل قهرمانان چې زمونږ شاملۍ نن اوچته کړه، د افغانانو شاملۍ اوچته کړه. د په ټولو ځوانانو باندې هغه کوم په سوشل میډیا باندې چې یاره ښه ښایسته پوسټونه وکړئ، ښه ښایسته ویډیوګانې وکړئ، ټویټونه یو بل سره وکړئ. د دښمن په مقابل کې موږ یو یو. موږ په خپلو کې داخلي مخالفت دغه وخت ختم وي چې کله موږ د دښمن مقابله کوو بیا زموږ هېڅ اختلاف یو بل سره نشته. نو الله تعالی دې ته عمرونه ورکړي، الله تعالی دې ته نور ژوند ورکړي او چې کوم شهیدان شوي هغه زموږ اتلان او قهرمان دي، هېڅکله به موږ هېر نه کړو. او ایران هغه فاشیست حکومت دی چې دې ته موږ مخکې هم غاښ ماتونکی جواب ډېر تاریخ به ورته نه ویم، خو د تېر ملت عمر حکومت چې و ما ته ښه یاد شي چې کله د افغانستان او د ایران جنګ شو بس ته خارې پرېښې او تښتېدلي وو. اوس الحمدلله موږ سره مهمات هم شته دی، موږ جنګ نه غواړو خو ستړي هم نه یو، د جنګ نه ستړي هم نه یو. بیا د داسې مقابل کې الحمدلله موږ ټول افغانان په یو صف او په یو دغه ودرېږو او انشاءالله ستاسې دپاره زموږ زیړه بشکم کفایت کوي ایران دپاره. د دې ټوله موږ ته معلومه ده او غیرت یې موږ ته معلوم دی. تل دې وي، ژوندي دې وي او چې کوم شهیدان شوي الله تعالی دې جنت فردوس ورکړي. فخر در باندې کوو زموږ اوسني نظام والا چې زموږ د افغانانو سترګې موچتې کړي، د دښمن په مقابل کې به انشاءالله موږ او تاسې ټول یو لاس یو بل ته ورکوو او انشاءالله غاښ ماتونکی جواب به همیشه دپاره د ایران فاشیست او د نورو دښمنانو ته ورکوو. تل دې وي، ژوندي دې وي. خدای غمو یما زفل